یو درخواست بلم کوم یو 15 تقریبا 15 مرلې پاتري هغه مسلمانان را پاسي کې دغه پیسې ورکې داخله ګورک کې لري کې دي سينه ان شاء الله الله ډېر غیرتی ذات دی دغه په دین باندې ته غیرت وکړ ننګ وکړ پیسې ورکې ان شاء الله الله ډېر درکې برال عرض میکو سلطان نور الدین زنگی رحم الله وای نه سو کوستره وای ها دوه کسان ستره په پلان کې ذکر راوي یو خانقاه ده هغه رچا هدیه نه اخلي هغه نور ته همیشه ورکې د چازي ته زیرا زینا بادشاہ په شو چې هم اوس د حسین او د جذباتو نه ډک دی انتهایی خو خپل خبره ښکارا کوي نه ویام دک دي کسانه ولې ګل ول راي ولې په زور راولې چې بادشاہ طلب کړي راشي خامخا راشي دیورالا د دواړه کسانه بادشاہ مخې ته حاضر کړ چې کله بادشاہ ورته وکړ ولم دک دي غصه خدای انتهایی خزانه کنټرول کړی دی ورته وای د تاسو د کمزې دلته سره پار راغلی دلته څه کوي دی ورته مونږ خو د مراکش شو مونږ راغلی یو دلته حج راغلیو به دلته نبی له سلام روزي مبارکي خواته مسجد نبی صلی الله علیه وسلم خواته عبادت کول تناسو وې د کله پورې به تاسو دا دروغ وای دیو حیران څه خبره شته ده رو رو قلاره ورسره اخر خپل روان شو هغه دې چې کله دی ورننه وته سلطان نور الدین زنگی رحم الله الته چټای لری کړه د زینه دغه یو سورنګ جوړ کړو دیو په شو خپل باندې ورننه وته او حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحم الله فرمای چې کله دی دا سورنګ دومره حد پورې رسولو چې د نبی له صلوات و سلام د خپل مبارک د غوته راخاره شوی و سلطان نور الدین زنگی رحم الله ورغه هغه غوته مبارک د نبی له صلوات و سلام خلای په ولګول خولای کړه روزانه د شپې کار کوي هغه خاور د شپې د مدینه منورې نه بهر منتقل کوي به چې ورسکیږي بیا په عبادتو کې اختر عبادتونه کوي ما وتا د چراغلی کنه دیوم دا وګټي ګټي ګری پریخي دي دا پنسي بر پندو تر رسول دیو او د لولي د چې منځونو ته وګورو موږ له شرم راشي ان شاء الله یو جمعه به تاسو ته حدیث ویم د بخاری دا هغه خوارج دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې علامات پوره کولې دي باوتا موږ د سلام متاثر شو روابیانو نه یره د څه مونږه کو والله چې اسلامي ورته وشو نو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی د بخاری حدیث دی چې د څه منځونه وکړي چې تاسو ته خپل منځونه سپک کار شي دا بر اسلام نه دسی وتی څنګه غشه هغه تیر یو ځل د لیندینه وزیر دوباره به ناراضي ته ټرای وکړه چرته وابي واپس نه راغله جهان پېشي دیوبا پنسه به پندو چوتي راخکار کړي پندای به چوخ خالی خالی کړي هغه ځان به مسلمانان غړي نو ټول مسلمانانو ته کافر وای نبی علیہ السلام یو علامه چې مقبول دي د خوارجو نن سبا وابیانو کې ټول پټوله باندې پوره بیا مونته کی عرض می دا کو سلطان نور الدین زنگی د شپې هغه خاور منتقل کوي زیر راکني سورنګ وباسي د پاسه ور باندې جانمازونه قالینونه وګړي الته عبادت کې خبيث عمر بن عبد العزيز انتهایی غصه دواړو بارکی حکم کو سلطان نور الدین زنگی رحم الله او دواړه په غزي باندې قتل کړه او بیا دغه چې عمر بن عبد العزيز رحم الله لاندې د ابو پوری غیر چاپیره د هر سره وکنستا او سیسه دلته وسول د ازای بن کو مکمل چې د اندر پاره څوک جرأت ونه کی چې بل جنم راشي دی خو زمکه کې زیر زمي دیو کوشش دا کړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم جسد مبارک د دا منتقل کی وی سره دی جنا ازمنګ عقیده دا چې د نبی علیہ السلام جسم مبارک دا محفوظ دی الان کما وزیا امام هدايه وی څنګه خو دې سه او اقصی په خپل حال قائم دی تر وسه نه بدل شوی یو کس دغه دور کې را پاسې دو ادمره خبره وکړه یو مولا ول د نبی علیہ السلام دا نوک مبارک شین شوی هغه وخت علماء د کفر په تور کړه باندې بادشاہ را وغوښتو حکم یې وکړ قتل کړي دا سره به دغه وخت کې علماء کتابونه ولیکل چې نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارک کې حیات ته ژوند دی برحال عرض مداتو لاندې د ابو پوری سیسه وسوله شو بند شو بیا د دین 40 سال تیر شو سلويخ کاله تاسو خپل خبرې تراولم سلويخ کاله تیر شو 557 هجری نه پس یو بل واقع را پیښ شو دا د حل د یو صوبه د دې روافض شیعاګان رااله د مدینه منورې امیر ته گورنر ته بادشاہ ته دته انتهایی تحفه او گیفتونه راوړل
شیخ شمس الدین ثواب رحمه الله دا د مدینه منوره د روزه مبارکی د خادمانو رئیس او مشر دوی زمایو ملګریو دا بر سلطان د مدینه منوره خواته بار تلو رات بار بتلو راتلو ولماته غورس کیسه وکړه چې د حلب روافض شیعاګان اوی امیر ته بار زی او ورته لوی کېپټونه او تحفې پېښ کړې او د خپل لوی رشوتونه ورکړه او خپل اراده ورته ظاهر کړه چې مونږ دا دوله شونه یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د عمر فاروق رضی الله عنه منتقل کول لري کوي در شیعه روافض در صحابه دشمنان دي دا صحابه ته کافر وي د ټولو صحابه تکفیر کوي دا خبيث او د دیو عقیده ده لکه د ایران خمینی بدبخت ملعون لیکي دی وای چې کله زموږ حکومت په سعودي عرب باندې راشي د ټولو اول به مونږ ابوبکر رضی الله تعالی او عمر فاروق رضی دغه دواړه یادای وای کوم دو منافقان چې نعوذ بالله الت دفن دي اول به دالری کو پانسی کو به واسو به دې نعوذ بالله او دی وای زمونږ چې کله حکومت راشي د مسلمانانو مور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی مبارک دا بد وخت وای اول با د اغزین دغه زناکار نعوذ بالله برا پاسو او هغه ته به حد زنا ورکو هغه بر جمع کو پکانو به ولو د شیعاګان روافض د نن سبا د قطعی کافر دي د کفر کې هیڅ شک نشته او تقیه کوي ما ته د خپل عقیده خو نه ښکارا کوي موجوده دور شیعه دره د کفر ګڼ وجوهات دي یو وجه دار د صحابه تکفیر کوي در ملعون بچي در خبيث بچي صحابه ته کافر وي در ایران انقلاب چې نو راغله تر څو وخت پورې د خپل نظریات پټول عقاید پټول کله چې د ایران انقلاب راغی دا غینه پس بیا دی خپل ټول نجاست او خباثت او ګندګي راوېستا کتابونو را لمخه اورنه کتاب په لیکل دي د دارالعلوم دیوبند یو لوی مناظر دی مولانا منظور احمد نعمانی رحم الله ایران کی خمینی انقلاب مستقل یو کتاب ہے ملاوی کی خمینی انقلاب په نوم باندې نور علماء په تفصیل سره عرض مدا کو د موجوده دور شیعه دی کی مسلمان نشته دا ټول پټول کافر دی مکمل ازمون د علماء اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اجماعی فتوا ده ہاں بے استاد ان کی اشکالات راځي کہ کافر دے بیال ته ولي شي نو موږ وایو اگر سعودي عرب حکومت کمزوري د الله تعالی دی طاقت ورکی